د فلم په شروعات کې موږ ته یو ویډیو کلیپ ښایي کوم ځای کې چې یو فیملي وي چې په سمندر باندې ډېر زیاته انجوای کوي. بل سیند کې موږ څلور ملګري ګورو چې په ګاډي کې ناست وي او چوټۍ تېرولو لپاره چړتکي روان وي. په دې کې دوه لوڼه او دوه ملګري هم په ګاډي کې ناست وي. کله چې دوی په سړک باندې په هایوې باندې چېرته روان وي نو په لاره کې یو سړک په منځ کې یو ګاډی ولاړ وي او دې ته وایي چې ودرې او دې نه مدد غواړي. براین کوم کس چې دغه ګاډی چلوي هغه دلته کې ګاډی ودري او بل خواته هغه سړک باندې سړی ولاړ وي او دې نه مدد غوښتلو کوشش کوي. دا کس دې ته خواته راشي او ورته وایي چې پلیز زما مدد وکړئ، خو براین نه غواړي چې دې سړي مدد وکړي او براین ته دغه ګاډی دلته نه بوځي، خو دا کس اوس هم نه مني او بیا دا یو اوزار په لاس کې نیولی وي او راشي او د دې په ګاډي باندې حمله هم وکړي او دا غواړي چې په تدریجي باندې دلته نه خپل ګاډی وتښتو. په دغه ګاډي کې موجوده د خلک پوه شي چې آخر څه کیسه ده. خو کله چې دوی نظر واچوي نو هغه سړي په ګاډي کې یو وړه ماشومه ناسته وي چې هغې مخ ته ماسک هم لګولی وي. دې ماشومې په مخ باندې ماسک وي او په هغې باندې وینه هم لګېدلې وي. دغه ټول ویرېږي او براین په څه طریقه باندې دغه ګاډي دلته نه په سایډ باندې وتښتوي او دلته نه لاړ شي. دلته کې موږ ته پته ولګي چې دغه سړي لور یو وایرس بیماره شوی وي، کوم وایرس چې ډېر زیات خطرناک وي او چاته هم چې ولګي نو په ډېر لږ ساعت کې هغه کس د دغه دنیا نه لاړ شي او مړ شي. د دغه وایرس نه دا ټول ښار تباه شوی وي او په ورو دغه وایرس نور خلکو ته هم لګېږي او اوسه پورې چا هم د دغه وایرس ویکسین هم نه وي تیار کړی. خو دلته کې موږ یو شی وګورو چې کله براین دغه ګاډي ته تښتولو نو د دې ګاډي پایپ لاندې نه وشکېدو او د دغه ګاډي نه ټول پټرول لاندې په سړک باندې بهیږي او څنګه چې دغه ګاډي لږ مخکې لاړ شي نو د دې ګاډي په یو ځای باندې ودرېږي ولې چې دې کې پټرول نه وي. براین او دې ملګري په داسې ځای کې وي چې دلته کې خلک هم نه وي او نه دلته کې آبادي وي. دوی سره اوس یو آپشن پاتې وي چې واپس دې هغه سړي ته لاړ شي کوم سړی چې دې اوس وتښتېدو او هغه سړي سره واحد ګاډي وي او هغه دې سره له غونډې کې نږدې هم وي. د ټول ملګري بیا همداسې کوي، د خپل ګاډي نه سامانونه اخلي او پیدل هلته کې روانېږي او له براین په لاس کې یو تومانچه هم وي. دغه ټول کسان بیا د دغه سړي خواته راشي او براین دې سړي ته یو خبره وکړي چې موږ ته ستا ګاډی پکار دی. دا سړی ورته وایي چې صحیح ده، زه به تاله داسې ګاډی درکړم خو په یو شرط باندې. دغه ښار کې یو اسپتال دی او هلته کې یو ډاکټر دی او هغې دا ویکسین هم جوړ کړی دی، کوم ویکسین نه چې زما لور بچ کېدی شي. او دا سړی ورته ووایي چې تاسو په دغه ګاډي کې کښېنئ او ما هغه اسپتال سره کوز کوي، هغې نه پس دغه ګاډی تاسو ویسئ او چېرته چې ځئ هلته تللی شئ. براین ورته وایي چې ته خو څه لیونی نه یې، اوسه پورې چا هم دغه ویکسین نه دی جوړ کړی. خو دا سړی د دې خبره نه مني، خو بیا هم براین د دې خبره ومني او دا سړی په ګاډي کې شاته کښېنوي او هغوی خواته یو پلاسټک ولګوي چې دغه وایرس د دې خواته راوننوځېږي او نه د دوی متاثره شي. او دغه ګاډی ښه طریقې باندې په ویټیټولو باندې هم وینځي او په دغه ګاډي کې کښېني او مخکې دوی حرکت شروع کړي، خو په لاره کې دوی ته هلته کې یو ګاډی هم راښکاره شي. براین او هغې ملګري راکوز شي او د دغه ګاډي نه پټرول وکاږي چې دوی ته یې په لاره کې پکار شي. خو کله چې د یو ملګري هغه ګاډي کولو کړي نو په هغې کې موجوده یو سړی چې د وایرس نه ډېر زیات خراب شوی وي هغې نه دا لږ ډېر زیات ویرېږي. کوم سړی چې وچ شوی وي تور شوی وي او کله چې د براین روډ د دغه ګاډي نه چابینې بهر ته وکاږي نو اچانکه دغه سړی په ووش کې راشي او ژوندی شي. خو د براین روډ په منډه دغه ګاډی واپس بند کړي او هغې نه چابیر وکاږي او اوس دوی یو ښار ته هم راورسېږي. په دغه ښار کې دوی څه عجیبه نظاره ویني. په دغه ښار کې ډېر زیات خلک مړه پراته وي او دا یو د قبرستان نه بلکل هم کم نه وي. او دغه شان دوی بیا هغه اسپتال ته هم راورسېږي کوم اسپتال لپاره چې دغه هلک دلته کې راغلی و. دا سړی خپلې لور ته وایي چې په هغه اسپتال ته ننوځه او ته په ګاډي کې کښېنه او زه واپس بیا تا ته راځم. براین یو ملګري جینۍ بوبي هغه هم غواړي چې دغه ماشومې سره یوازې ایساره شي او نه غواړي چې دا ماشومه یوازې هلته کې پرېږدي. براین دې جینۍ ته وایي چې صحیح ده، دغه ماشومې سره ایساره شه، خو یو خبره واوره چې دغه ماشومې ته نږدې هم مه ورځه او مه دغه ماشومې ټچ کول چې دغه وایرس به تا ته هم ولګي او ته به هم بیماره شي. او هغې نه پس ته دغه ټول کسان دننه اسپتال ته راځي. خو کله چې دوی اسپتال ته دننه راشي په دغه اسپتال کې څوک هم نه وي او داسې معلومیږي چې په دغه اسپتال کې اوسه پورې څوک نه دي راغلي. خو اچانکه دوی دلته کې یو ماشوم وګوري چې هغه راشي او دوی ټول هغه ماشوم پسې شاته لاړ شي او هغه ماشوم دوی یو ډاکټر ته راولي. هغه ډاکټر کوم ډاکټر چې دغه بیمارۍ لپاره وایرس تیاروي دغه سړی راشي او دې ډاکټر نه تپوس کوي چې ما ته هم د دغه بیمارۍ دوایي پکار ده.
دا ډاکټر ته و چې کوم انسان په جسم کې پروتین ډیر وي نو هغه انسان بچ کېدی شي او بیا دا ډاکټر په یو پیاله کې دا پروتین اچي او ماشومانو ته ورکوي خو دا ټول کسان غواړي چې دا ډاکټر وسار کړي خو هغه ډاکټر ته وایي نو ما ولې ساروي کې تاسو سره دوا وي نو ورکوي د ماشومانو ته دی بچ کړي او دغه شان ټول کسان چوپ شي برخوا ته موږ بوبي ګور چې هغه ماشومې سره خبرې کوي او شنکه د دې حالاتو مرورو خرابېږي په دغه خبره باندې بوبي غواړي چې دغه ماشومې ته نږدې ورشي او لاغې مدد وکړي او دغه ماشومه وینې الټۍ وکړي او دغه وینه په دې جنې باندې هم لړه شي داسې معلومیږي چې دا جنې به هم د هغه بیمارۍ نه اوس انفیکټډ شي دا جنې خو راغلی وه چې د دې ماشوم مدد وکړي خو اوس دې ته پته نه وي چې دا هم په دغه بیمارۍ کې به مبتلا شي او دې خو د خدای رضا لپاره دا کار کولو بوبي په منډه دغه وینه په وخت باندې صفا کوي او په دغه دوران کې براین او لاغې مرګري هم راشي بوبي دغه کیسې باره کې چاته هم النوي خو دې سړي ته و چې ستا لور دلته کې بېهوشي شوې ده دا سړی چې کله راشي خپل لور وګوري نو هغه ټیک وي او دا سړی ډېر زیات خوشحاله شي او هغه دې ته ووایي چې اوس زه او زما لور به په دغه هسپتال کې ایسار شو او که تاسو غواړئ نو تاسو مخکې لاړ شئ خو د دې ملګرو ته ډېره بده ښکاره شي چې موږ به یوازې دا سړی دلته کې پرېږدو خو بیا هم په څه طریقه باندې دوی په خپل ګاډي کې کښېني او مخکې لاړ شي خو کله چې دوی لږ مخکې لاړ شي دوی هلته کې خپل ګاډي ودري او دغه ګاډي ټول مکمل صفا کوي او دوی ته مخامخ یو هوټل راښکاره شي او داسې فکر کوي چې لږ غونډه کې به په دغه هوټل کې دمه وکړو او بیا به مخکې حرکت وکړو په هوټل کې دننه چې کله دوی راشي نو براین بوبي ته وایي چې تا باندې څه چل شوي دی ته لږ غونډه کې کمزوري ښکارېږي نو دا جنۍ ورته وایي چې څه خبره نه ده زه بالکل ټیک یم او هېڅ هم نري شوي او دا جنۍ ورته معلوم نه وي چې هغه وړې ماشومې په ما باندې الټۍ کړې ده بل خوا ته براین موږ ګورو چې په یو سویمینګ پول کې ولاړ وي او په هغې کې څه ګوري خو اچانکه په دغو اوبو لاندې یو مړی بهر ته راوځي براین ډېر زیات ویریږي او خوښه شي او په لاندې اوبو کې روان وي خو دې ورور په منډه راشي او دا رابچ کړي او بیا خپل ورور ته وایي چې راځه لږه غونډه کې مستي وکړي او دوی ګولف ته لاړ شي او په هلته کې ګاډي کې کښېني او هغه ګاډي ډېر په تیزه چلوي او هغې نه بهر ته ولاړه شي د شپې په وخت باندې چې کله دې ملګري دلته کې یو کس وګوري چې د هغې په لاس کې ټور شوي نو دغه ټول کسان چې دلته نه وتښتېږي او بیا یې داسې فکر کوي چې کیدای شي چې دا به براین وي چې دلته کې به راغلی وي دوی ورته اواز وکړي چې براین دا ته یې خو هغه سړی ورته څه جواب ورنه کړي او دوی ټول دلته کې ویرېږي او هلته کې منډې کې یو ځای کې شاته پټ شي خو دوی بهر ته یو کس وګوري چې هلته کې یو بل کس راغلی وي او هغې رامنډه کړي او دغه کسانو کې یو کس دې ونیسي دلته کې نور کسان هم راغلي وي او دا ټول ملګري دلته کې ونیسي خو دغه کسان دوی نه یو بل ملګري باره کې تپوسونه کوي براین دې ته وایي چې موږ کله دې هوټل ته راغلو نو په دغه هوټل کې څوک هم نه وو خو هاو په هلته کې یو سویمینګ پول کې ما مړی وکتو کیدای شي چې هغه ستاسو ملګری وي خو کله چې دوی راشي او هغه کس وګوري نو دا د دې ملګری وي او بیا دغه کسان راځي او خپل ملګری بهر ته روکاږي او هغه سیځي او براین او لاغې ورته وایي چې تاسو دواړه دننه لاړ شئ او دغه جنکۍ نه موږ سره پرېږدي او بیا دې جنکیانو ته اډر ورکوي چې تاسو خپلې کپړې وکاږئ بوبي چې څنګه خپلې کپړې وکاږي نو لاغې به جسم باندې څه داغونه وي او په دغه داغونو باندې براین چې کله وګوري هغه ډېر زیات حیرانه شي او بیا دغه کسان دې ملګرو ته وایي چې په ګاډي کې کښېني او زر دلته لاړ شي خو په لارې کې موږ ګورو چې دغه کسان بوبي سره خبرې نه کوي ولې چې دوی دا منې کړې هم وه چې دغه ماشومې ته خواته مه ورځه او ته به بیماره شي او په لاره کې چې کله دوی پټرول پمپ کې ودرېږي او هلته لږه غونډه کې دمې ته ایسار شي د براین ملګري راځي او دې ته وایي که تاسو ژوندی ایسارې کړئ نو دغه بوبي جنۍ نه ځان وساتئ کله چې دا خبره دوی براین ته کوي نو براین نه غواړي چې بوبي دلته کې یوازې پرېږدي او مخکې روان شي خو په لاره کې اچانکه دا ګاډی ودرېږي او بوبي ته وایي چې د ګاډي نه بهر ته کوشه خو دا جنۍ نه غواړي چې یوازې دلته کې ایساره شي او براین ته وایي چې خیر دی ما مه پرېږده زه به له ګاډي شاته کښېنم څنګه چې هغه ماشومه په دغه ګاډي کې ناسته وه او ډېر مینت زارۍ ورته کوي چې براین پلیز ما دلته کې یوازې مه پرېږده خو براین د دې یوه خبره هم نه اوري او دا جنۍ دلته کې له ګاډي نه بهر ته کوزه کړي او دوی دې هلته نه روان شي دوی مخکې یو بل ګاډی هم ګوري چې روان وي براین دغه ګاډی په تیزه کړي او ډېر په تیزه لاړ شي او د دې ګاډي مخامخ خپل ګاډی ودرېږي او د دې روډ ته بهر ته راوځي او هغه کس ته وایي چې زموږ مدد وکړه د براین ورور دغه خلکو ته وایي چې زموږ مدد وکړئ او زموږ منزل ډېر زیات لرې دی او موږ سره خوراک کمی هم دی خو په دغه ګاډي کې موجوده دوه خلکو ته داسې فکر وشي چې دا کسان هم د وایرس نه شکار شوي دي خو براین ډېر زیات غوسه شي او تمانچه راوکاږي او په دغه ګاډي باندې ډزې شروع کړي او دا دومره په غوسه کې چې دا پوه نه شي چې اخر دې څه وکړو او دومره غټ ظلم او زیاتۍ یې وکړو په دغه فایرینګ کې براین یو جنۍ ولي او هغه غریبه مړه شي او بله جنۍ یو زخمي وي او هغه چې څنګه له ګاډي نه راوځي نو هغه هم په براین باندې ډزې وکړي او هغه ولي په کوم باندې چې براین زخمي شي او په ځمکه لړه شي خو دا بیا هم یو ډز وکړي او هغه جنۍ هم مړه کړي
براین هم یو ډز لګېدلی وي په کوم کې چې هغه ډېر زیات په دړمانې وي او هلته کې په ځمکه پروت وي. له براین ورور دا په ګاډي کې واچي او هلته نه لاړ شي، خو کله چې دوی مخکې لاړ شي د هلته کې یو کور وګوري او له هغې دننه څه دوایانې راواخلي او د دې په خپې باندې واچي او هغه زخم ورته پټ کړي. د دې ورور هلته کې په خپو باندې څه نشانونه وګوري، دا هغه شانې نشانونه وي کوم چې له بوبي په جسم باندې راغلي وو. د دې ورور براین په خپل ګاډي کې واچي او شاته یې په ډیګۍ کې کښېني او هغه ګاډي هلته نه روان کړي او له شپې په وخت باندې دوی په ځنګل کې ناست وي او اور یې لګولی وي. د براین حالات ورو ورو خرابېږي، ولې چاله هم چې دا بیماري ولګي نو هغه چېرته بچ کېږي. براین چې کله دلته کې ویده شي نو له هغې ملګري ورته ووایي چې لاړ شي له هغه ګاډي چابیانې راوړه او براین دلته کې پرېږدو او موږ ته مخکې حرکت کوو، یعنې موږ ته به هم دا بیماري ولګي. دا لاړ شي او له براین نه چابي او تومانچه واخلي، خو براین ورمنې راپاسي او ورته وایي چې وروره تا خو غلطې چابیانې ویوړې، د ګاډي چابیانې دا دي او دا چابیانې به تا له هله میلاویږي کله چې ته ما مړ کړې. خو د براین ورور نه غواړي چې هغه دا کار ورور سره وکړي، خو براین ورته وایي چې وروره زه بیمار یم او زه نه غواړم چې زه له بیمارۍ نه مړ شم او ډېر زیات په عذاب کې شم، او خو دې لپاره ته زما خبره ومنه او ما وله او ما مړ کا. او دغه شانې دا په براین باندې ډزې وکړي او دا هلته کې خپل ورور مړ کړي او هغې نه پس د هغې جسم هلته کې وسوځېږي او په خپل ګاډي کې کښېني او خپله ګرلفرینډ هم ځان سره بوځي. او لږ ساعت پس دوی په خپل منزل ته ورسېږي، کم منزل ته چې دوی څلورو واړه ملګرو غوښتو چې هلته کې راشي، خو دغه ځای کې د براین ورور ته زاړه یادونه راځي. او کله چې به اکثر دې دواړه وروڼه دغه سمندر کنارې ته راتلو دلته کې به انجوی کوله، خو اوس او نن دې سره خپل ورور نشته. الو بوبي یو وړې غلطۍ په وجه باندې دې ته نقصان وشو، بعض ټایم موږ له چا مدد نه کول پکار. چې بوبي سره دا وشو هغې غریبي غوښتو چې د هغې ماشومې مدد وکړي او هغې ته څه پته وه چې دغه مدد به دې ته پر عذاب جوړ شي او دغه ملګري به دې دا پرېږدي او دلته نه به ترې لاړ شي. دغه شانې زموږ دا فلم دلته کې ختم شي. که فلم هم خوښ شوي ضرور لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.